سلامونه، وخت مو په خیر. د 2020 کال جنوا کنفرانس سبا په آنلاین بڼه د 2 ورځو لپاره پیلیږي. د کنفرانس کې به د سولې له فساد سره پر مبارزه او دغه راز د نړیوالو له لوري د افغانستان سره د مرستو پر مؤثریت بحثونه وشي. اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون غړو د لوړي مراسم ترسره کړل. ولسمشر غني دغه کمیسیون غړو ته په وینا کې ویلي چې ستاسو امتیازات او معاشونه به خاص نه وي او له تشکیلاتي پړسوب څخه به هم ډډه وکړئ. د جنوب زون دیني عالمانو په هیواد کې روانه جګړه ناروا وبلله. دغو دیني عالمانو په قطر کې د سولې له خبرو اترو ملاتړ او په هیواد کې د سراسري سولې د راتګ غوښتنه وکړه. پکتیا ولایت کې ناوې او زوم د واده په لومړۍ شپه د ګازي بخارۍ له امله مړه شوي دي. چارواکي وایي دغه پیښه تېره شپه د مرکز ګردیز اړوند رباط سیمه کې رامنځته شوې ده. او پاکستان افغان کرکټ لوبډله د لوبو لپاره دعوتوي. د پاکستان کرکټ بورډ اجرایوي مشر وسیم خان ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان کرکټ لوبډله د لوبو لپاره دعوت کړي.